بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم مسلمانان ورونو، نن ان شاء الله د داسې یو حدیث خبره وکم چې د هغې نه داسې الفاظ ورکیږي او داسې خلک جهنم کې داخلیږي چې طالب العلم ورنه ویریږي، دغه رنګ عالم ورنه ویریږي، دغه رنګ عام خلک چې کوم دي هغه ټول باید خپل عمل مراجعه کړي چې دغه عمل د چا دپاره کوي. په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، دا حدیث مسلم روایت کړی دی، چې اول چې د قیامت په ورځ فیصله وکړی شي هغه به د 3 کسانو په باره کې وي. یو د هغې نه به هغه څوک وي چې د الله په لاره کې شهید شوی وي، جهاد یې کړی وي، نو دا به راوستلی شي او د ده نه به پوښتنه وکړی شي چې الله رب العالمین به ورته وایي چې تا ته خو ما ډېر نعمتونه درکړي وو، تا په دې نعمتونو کې څه وکړه؟ نو دغه انسان به وایي چې یا ربه ما خو ستا لار کې جهاد کړی و تر دې چې زه شهید کړی شومه. نو دا به الله رب العالمین به ورته وایي چې کذبت، ته خو دروغ وایې، تا د دې دپاره دا کړی و. په حدیث شریف کې راځي چې الله رب العالمین به ورته وایي چې تا ته جری وویلی شي، یعنې زړور او شجاع درته وویلی شي، دې په خاطر دې دا کار کړی. بیا به دویم کس راوستلی شي، هغه به هغه څوک وي چې د الله په لاره کې به مال مصرف کړی وي، مختلف قسمه مالونه به د الله رب العالمین په لاره کې مصرف کړي وي. الله رب العالمین به ترې پوښتنه وکړي چې تا ته ما دا مال درکړی او تا په څه کې مصرف کړه؟ نو هغه به وایي چې یا ربه ما خو دغه مال ستا د رضا دپاره مصرف کړی و، هېڅ یوه لاره مې نه وه پرېښې مګر دا مال مې پکې مصرف کړی و. نو الله رب العالمین به ورته وایي چې ته دروغجن یې، لکه څنګه چې هغه مخکې کس ته ویلې، بلکې تا دا مال د دې دپاره مصرف کړی و چې خلک ووایي چې دا سړی ډېر زړور، دا سړی ډېر سخي سړی دی، ښه مال مصرفوي د الله په لاره کې او په دنیا کې دا واورېده، نو دا به هم جهنم ته واچولی شي. دریم کس هغه به راوستلی شي، هغه به هغه څوک وي چې علم الله رب العالمین ورته ورکړی وي او دغه رنګې قرآن کریم تلاوت او حفظ یې ورته ورکړی وي. الله رب العالمین به ورته نعمتونه یاد کړي، هغه به دا نعمتونه وپېژني، نو بیا به الله رب العالمین ته ووایي چې ما خو ستا د رضا دپاره علم خلکو ته ښودلی و، خلکو ته مې قرآن ښودلی و. الله رب العالمین به ده ته ووایي کذبت، ته دروغ وایې، ته دروغجن یې، تا دا کار د دې دپاره کړی چې خلک ووایي چې دا قارئ دی او دا عالم دی. نو په دې وجه ورونو چې هر عمل کوو موږ او تاسې په کار دا ده چې د الله رب العالمین رضا ورکې مقصد وي. چې کله د الله رب العالمین رضا ورکې مقصد نه وي، اگر که دغه عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه برابر هم وي، بیا هم الله رب العالمین ته قبول نه دی او الله رب العالمین دغه انسان نه د عمل نه قبلوي، بلکې کله ناکله کیدی شي دغه انسان ته د عمل د جهنم د داخلېدو سبب وګرځي، لکه څنګه چې دې 3 واړو ته د جهنم د داخلېدو سبب وګرځېده. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.